یو ملګري وویل چې لږ مخکې په همدغه ځای باندې یوه زنانه مریضه وه او په دغسې کټ کې اچولې وه او په دې ځای ښکته کړه نو معلومه نه ده چې روغتونه به روغه رسېدلي وي. 20 کاله پې د خارجیانو یا د امریکایانو خورا ډېرې چاپې تېرې شوې او ډېر دغه ځای دغه ولس ټولو پاڅون کړی دی او راغلي دلته درنو لیدونکو تاسې چې دا کټ ګورئ دې دوستان به ډېری سیلانیان رامات شي چې ګټه به یې ټول کونړ ته رسېږي. خو موږ په ولس باندې کوو چې که بهرنۍ مرستې موږ ته راونه رسي نو باید ځان له په هغې باندې تکیه ونه کړو. ولس باندې غږ کوو چې هم د روپو د لارې نه هم د لاس ولسي ملاتړ بیخي ډېر زیات دی. په هغې کې قومي چانده ده، په هغې کې په ولس باندې روپۍ ماتې شوي دي. شرې په دغه سیمو کې به تقریبا څومره نفوس ژوند کوي؟ بس دا تقریبا د 15,000 فامیله نه زیات خلک دلته ژوند کوي. درنو لیدونکو سلام، خدای دې وکړي چې ټول به ښه یې او ورځې شپې به مو په خیر تېرېږي. دوستانو یو ځل بیا زه اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې او نن هم راغلی یم د کونړ ولایت وټپور ولسوالۍ ته. درنو لیدونکو نن هغه ساحې ته راغلی یم چې تېر 20 کاله پې خورا ډېرې جګړې تېرې شوې. تاسې به د څانګار نوم طبعا اورېدلی وي. زه چې اوس په کوم ځای کې موقعیت لرم دا سړک سانګار سیمې ته ختلی دی. هغه ځای چې تېر 20 کاله پې د خارجیانو یا د امریکایانو خورا ډېرې چاپې تېرې شوې او ډېر جنګونه پکې وشو. درنو لیدونکو نو دغه په دغه 20 کلونو کې دغه ځای د پرمختګ نه بیخي شاته پاتې دی او تر ټولو لوی مشکل نو بیا دغه سړک دی چې تېر 20 کاله کې دلته هیڅ چا کار ونه کړو او د دغه ځای ولس د دغه سړک او د ډېرو مشکلاتو بې برخه پاتې شو، لکه ښوونځی، کلینیک او دغه راز ډېری نور مشکلات لري. دوستانو زما تر شا به تاسې دا قومي سپین ږیري ګورئ. دا سپین ږیري نن راټول شوي دي او په خپل شخصي لګښت باندې په خپل وس او توان باندې غواړي دغه سانګار سیمې ته او دغلته نورې ډېرې سیمې دي چې موږ بیا د مشرانو نه معلومات اخلو، غواړي دغه سیمې ته په خپل مصرف او په خپل توان دغه سړک وخیجوي. د دغه ځای دغه ولس ټولو پاڅون کړی دی او راغلي دلته غواړي په دغه سړک کې خپله کار وکړي او ځان ته دغه سهولت او زمینه برابره کړي. دلته موږ یو تمثیلي پارچه هم لرو چې د دې ځای نه مریض اسداباد ته یا وټپور ولسوالۍ موقعیت ته کوزیږي نو هغه جریان په دې وایي څنګه تېرېږي، هغه به موږ تاسې ته د تمثیل په شکل وړاندې کوو. دوستانو نو تاسو هم ملتیا وکړئ د دغه سیمې د قومي مشرانو مخورو سره به خبرې اترې لرو او دغه خپرونه به نن موږ په دغه سړک را جوړوو. همدارنګه د دې قومي مشرانو غوښتنه دا ده چې په دغه سړک کې را سره همکاري وشي او د دغه مالی لګښت موږ برابر کړو تر څو دغه سړک سانګار سیمې ته ورسیږي او د دغه خلکو لپاره یو لوی سهولت برابر شي. نه یوازې دا چې د دغه خلکو لپاره یو لوی سهولت برابر شي بلکې سانګار ښکلی ځای دی او په ښایست مشهور دی نو د هغې لپاره به ډېری سیلانیان رامات شي چې ګټه به یې ټول کونړ ته رسیږي. تاسو هم ملتیا وکړئ دوستانو، قومي سپین ږیرو او مشرانو او ځوانانو سره خبرې اترې لرو، تر پایه را سره پاتې شي.
درنو دوستانو لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه چې د دغه سیمې د یو قومي مشر سره به خبرې لرو بالاخره دغه مولوي صاحب مې تر څنګ ولاړ دی او دې سره به په دې ټولو جزیاتو غږېږو. مولوي صاحب ستړی مه شي. الله دې خیر درکړي ورور. ډېره زیاته مننه مولوي صاحب. لومړی کې خو به زموږ لیدونکو ته خپل تعارف وکړي. زما نوم مولوي وزیر محمد وحدت دی، د څانګار د کلي اوسېدونکی یم او هلته یو قومي مسؤلیت هم په غاړه د شوراګانو لرم او د دغه کلي اوسېدونکی یم. ډېر ښه. مولوي صاحب محترم ته به راته دا ووایي چې دغه سړک چې ښه دی دا کومو ساحو ته تللی؟ دا سړک خو ډېرو ساحو ته تللی دی. په نږدې کې دلته د میدان کلي دي مختلف، ګوجګل دی، هغې پسې وروسته اسلام قلعه ټوس کلا په نوم کلی دی، بیا څانګار کې ډېر زیات کلي دي. نو په ډېر تعداد کلو کې دا سړک تېر شوی دی او د هغوی د استفادې دپاره د دې سړک نه فایده اخیستل کېږي. ستا په نظر ته یو قومي مشر په دغه سیمو کې به تقریبا څومره نفوس ژوند کوي؟ بس دا تقریبا د 15,000 زره فامیله نه زیات خلک دلته ژوند کوي، زیات کوي د دې نه که نه. بل دا سړک دغه کلو ته چې خاص ورغلی ځان له همدا کلي نه دي، د دې تر شا نور کلي دي بیا د سړک ته راوځي او د هغې نه استفاده کوي. نو په ډېر غټ تعداد سره مخلوق د ساحه کې اوسېږي. او دا راته ویلی شي چې تر ننه دا سړک کې ولې کار نه دی شوی؟ خو دا خو داسې ده چې یو خو غربت هم دی او بل سړک نهایي خراب دی، بارانونه دي، اوبه دي، هغه حالات که څه هم یو څه ټکه ټوکه کېږي خو هغه کفایت نه کوي او غریب خلک دی نو دومره وس هم نه لري چې په هغې باندې خپل یو شخصي مصارف وکړي. نو یو ګزاره روانه ده، نو کار په دې خاطر نه دی اوس مو دغه سړک چې کار مو رانیولی دی او دغه مشران چې راوتي دي څه پلان لري چې څه وکړي باید؟ پلان خو داسې دی چې په دې سړک باندې اساسي شروع کېږي او تر اخره ښه درسي. په هغې کې ولسي ملاتړ بیخي ډېر زیات دی، په هغې کې قومي چانده ده، په هغې کې په ولس باندې روپۍ ماتې شوي دي، په هغې کې یو تعداد مؤسساتو لکه WP د ځینې موادو مرسته کړې ده، سکواټور او د هغې دپاره تیل او نور مصارف چې دی قومونه په مشترکه ډول کوي. دې سړک ته چېر څومره کلي پراته دي هغوی په یو طریقه باندې دا پیسې راخلي او دا سړک به اساسي انشاءالله اخري نقطې ته رسېږي. او د دغې اخیره نقطه به څو کیلومتره ده؟ تاسې معلومات لرئ؟ یاره داسې دقیقه تقریبا که دغه اخرنۍ نقطې ته رسي نو د 18 ډېره ده، تقریبا 18 به ډېرې. او تاسې اوس کوم انجینر سره خبرې کړي دلته مو راوستی دی چې دغه ټول نقشه ورته برابره کړي؟ د دې سر وشوې ده، داسې په خپل سر روان کار نه دی، یو رهنمود یخت او د یو اساسي پلان د مخې نه به دا کار کېږي انشاءالله. نو ستاسې غوښتنه څه ده چې څه باید وشي؟ غوښتنه زموږ دا ده چې اول غږ خو موږ په ولس باندې کوو چې که بهرنۍ مرستې موږ ته راونه رسي نو باید ځان له په هغې باندې تکیه ونه کړو. ولس باندې غږ کوو چې هم د روپو د لارې نه، هم د لاسي کار د لارې نه، هم د وسایلو د لارې نه په دې کې ډېر پراخه کار وکړي. په مؤسساتو باندې هم غږ کوو، په اسلامي امارت هم غږ کوو چې موږ سره په دې کې یوه دسته جمعي مرسته وشي، ځکه دا ډېر زیات کار دی او دروند کار دی او لرې کار دی. نو په تمام ولس باندې او په تمام مؤسساتو باندې غږ کوو چې زموږ یو ملاتړ وشي په دې برخه کې. او که چیرې مرسته ونه شي نو دا کار به نه، کار نه پاتې کېږي، کار کېږي د ولس په ملاتړ کېږي، هغې ته تصمیم نیول شوی. البته دومره ډېر کافي کار به نه وي لکه چې څومره په نظر کې دی، البته کېږي. یعنې ستاسې په خبره کوم مرسته وشي نو زموږ کار به لا ښه والی به پیدا کړي، د آینده دپاره سهولتونه به یې په دې کې، دا اوبه به یې نه خرابوي. اوس چې کوم سړک جوړېږي دا خو خامه جوړېږي او فعلا خامه دی. انشاءالله الله نه غواړو چې په راروان کې د قیر پروګرام هم وشي. او د دې سړک دپاره مو نورې څه منډې ترلې کړي دي؟ چارواکو خواته تللي وي؟ مختلفه ساحې هم لټولي دي، مختلفه ځای کې اوس هم عریضې پرتې دي، خو دا پروسه چې دا اوس یې په کار اچوو، دا پکې نغده لاسته راغله او کار شروع کوو د راروان په خاطر به د لا مزید کار دپاره انشاءالله مخ هوارو. ډېره زیاته مننه. کامیاب اوسه، الله دې خیر درکړي. کامیاب.
درنو لیدونکو تاسې چې دا کټ ګورئ دې دوستانو دا اوس فلحال یو تمثیلي پارچه وړاندې کړه. یو ملګري وویل چې لږ مخکې په همدغه ځای باندې یوه زنانه مریضه وه او په دغسې کټ کې اچولې وه او په دې ځای ښکته کړه، نو معلومه نه ده چې روغتونه به روغه رسېدلې وي یا به یې وفات شوي وي. نو دلته دا مشکلات ډېر دي، نو په دغه خاطر باندې دغه سړک کې دغه ولس خپله راوتی او کار کوي تر څو دا مشکلات حل شي او دغه ځای ته موټر وخیجي. زو همداسې راځئ، لږ قلار قلاره راځئ. نو لیدونکو تاسې نن وکتل د افغانانو بیا دغه سیمه کې د دې ولس یووالی او اتفاق تاسې ولیدو چې ټول په ګډه سره راوتي دي او دې ځای کې دعا وکړل او بیا یې په دغه کار فعل وکړو. او دا یو تمثیلي پارچه وه، همیشه دلته داسې کیږي. نن خو موږ یوازې د تمثیل په توګه باندې دغه کټ راوچت کلی دی او روان یو، خو همیشه یو ملګري وویل ما مخکې یادونه وکړه چې 1 ساعت مخکې یوه زنانه په دغه لار باندې په همدغه کټ کې ښکته شوه. تاسې فکر وکړئ دوستانو، خو یوه داسې زنانه چې هغه د ماشوم بیماره مریضه وي البته، نو هغه به په دغه لاره باندې څنګه تر روغتونه رسیږي. درنو لیدونکو دغه تمثیلي پارچه را سره تاسې ولیده، نور د کار ځای ته مو ورګرځو، ملتیا مو وکړئ. خبره زه ډېر زیات خوشحاله یم چې نن زموږ د څانګار په سړک باندې کار عملاً کار شروع شو او د ولسونو په ملاتړ شروع شو. کم نمونه چې موږ ته WP راکلی او په هغې باندې کارګر لګیا دي کار کوي او دا اسکواټر موږ د ولسونو په ملاتړ راوستی دی او کار کوي. درنو لیدونکو نن موږ د کونړ د چاپیریال ساتنې رئیس په ملاتړ دلته راغلي وو، د دغه خلکو ټول جزئیات هغې راکړل. نو اوس به د رئیس صاحب سره خپله هم وغږېږو چې دوی البته دا د سانګار دی خپله، نو دغه ساحې ته دغه سړک خیجي چې دا خپله څومره خوشحاله دی او دې کې باید څه کارونه وشي. رئیس صاحب ستړي مه شئ. السلام علیکم ورحمت الله. ډېره مننه ورور، الله خوشحاله کړه. ستاسو په راتلو ډېر خوشحاله شو. الحمدلله د امارت اسلامي په راتلو سره هېواد په هر ګوټ ګوټ کې کار روان دی او د افغانستان هر ځای ته توجه راګرځېدل، د سړکونه او دغه شان د اوبو ویلي او سیندونه مهارول او د اوبو چک ډیمونه او د بجلۍ ډیمونه ټولو ته توجه راګرځېدل ده. نو په خاص کر زه د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ د دغه څانګار د کلي یم او د چاپېریال ساتنې مسؤلیت په غاړه لرم. نو غواړم چې چاپېریال زموږ په ټول هېواد کې ښکلی وي او ښایسته وي. نو د وټپور ولسوالۍ چاپېریال الحمدلله ډېر ښایسته چاپېریال لري. دا چې کوم سړک روان دی را د 8 کلو سړک دی او دا چاپېریال ډېر ښایسته او خوندور دی. بره غرونو کې نختر، څېړۍ او خونانو بوټي لري او ډېر طبیعي منابع لري او د خوند منظرې لري. دغه د پنډاسر، آزاد، ټوسکالا، څانګار، میدان، ګوجګل، کامیراک دغه کلي پراته دي او خواته یې کټار، ګمبیر علاقې هم شته دی. نو کله چې دغه ځنګل زموږ د ټول یو شریک سرحد لري، په دغه کې چمندونه دي او دې له به ډېر سیلبینان د لرې لرې ساحونه راځي. ډېر خوشحاله مې دا سړک ورسېږي. نو د امارت اسلامي د لوړپورو چارواکو نه زموږ دا هیله ده او ارزو هم ده څنګه چې نور هېواد کې کار روان دی، داسې زموږ په دې سړک کې موږ سره همکاري وکړي او دغه سړک د دوی په
ملاتړ باندې موږ وو ان شاء الله. نو سیلبینان به هم خوند واخلي او زموږ د وطن آبادي به ډېر خوشحاله یم او نن نهایت ډېر خوشحاله یم چې ولس په خپل مالي لګښت باندې لګیا او کار کوي. سکواټر یې لګیا کړی دی او د ډبلیو پي هم موږ سره کومک سره لاسي کار کوي پور د سره کې لګیا دي. نو الله هم خوشحاله او آباد لره ستاسو په راتلو ډېر خوشحاله شو. ډېره مننه. زیاته مننه رئیس. السلام علیکم. سلامت اوسئ. درنو لیدونکو دا هیواد به تل ځلیږي لکه لمر په شنه اسمان. دوستانو تاسې ته ما مخکې مو ویل چې سانګار ښکلی ځای دی. خلک یې خورا ډېر صفتونه کوي او وایي چې ډېره ښکلې منظرې لري. رئیس صاحب سره به په څو ورځو کې شاید څانګار ته ځو او تاسې ته به د څانګار ښایستونه او د څانګار کې تاریخي قصې تېرې شوي دي هغه ټول به تاسې ته وړاندې کوو. نو هغه را سره مه هېروئ او دغه خپرونه په دغه ځای پای ته رسوم. تر بیا چې زه اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله. خدای پامان.